سلامونه او احترامات ملګرو، صدام حسین شباب یم. یو ځل بیا زه نن ستاسو مخې ته یم په تخبهي سیمه کې یم. یو نرسري ده د بوټو، دلته ناست یو ډېر ښکلی لوکیشن و. د اختر مقام و، ما چې تاسو ته یو کلام وړاندې کوم او تاسو ته لږ خوند واخلئ. اختر ته څنګه ورځ نیمه خو شتې، خو په اډوانس کې ټولو ملګرو ته زما چې څونه کتونکي اورېدونکي دي هغې ته د اختر مبارکي هم ویم او یو کلام ورته وړاندې کوم. څومره چې زما کتونکي اورېدونکي دي د دنیا په هر ګوټ کې دي، په هر ملک کې دي، څونه پښتانه وروڼه دي، هغې ټولو ته زما په اډوانس کې د وړوکي اختر مبارکي. او چونکې اختر خو په دې روژه کې ډېر د کورونا د وجې ډېر مرګونه هم وشو. بېګا هغه ورځ مې یو شعر هسې په فیسبوک کتو وایي چې دا ځلې اختر به ډېر بې خونده وي، غرونه خلک مو بایللي دي. نو چونکې اختر دی، ټولو ته زما د اړخه د اختر مبارکي او یو کلام درته وړاندې کوم د اختر په مناسبت سره. و کلام دی وایي اختر د خوشحالو راله غمونه بلا راوړل، اختر د خوشحالو راله غمونه بلا راوړل، او یو درد یې را په زړه کو فکرونه یې بلا راوړل. او کم شال چې لیونی و په اختر کې په سر کړی، کم شال چې لیونی و په اختر کې په سر کړی، او هغه رنګ نشته ټوکمار راله شالونه بلا راوړل. او ما هسې ورته ویلي وو یادېږي مې ملګرو، ما هسې ورته ویلي وو یادېږي مې ملګرو، ریبار راله په جیب کې تصویرونه بلا راوړل. او مخکې شعر دی وایي زه خپل وطن به ستا په ښایست ورنه کړم پیرسه، زه خپل وطن به ستا په ښایست ورنه کړم پیرسه، او هر څوکو پیرنګي ورله رسمونه بلا راوړل. او نن بیا رانه لیلا اشنایي وه ستا پوښتنه کړې، نن بیا رانه لیلا اشنایي وه ستا پوښتنه کړې، او بس دغې سوچ مې ذهن ته خیالونه بلا راوړل. او مقصد وایي رقیبه شباب ډېر انتظار کړی په قلار شه، رقیبه شباب ډېر انتظار کړی په قلار شه، او لیلا ورله تحفه کې چې ګلونه بلا راوړل. ډېره مننه ملګرو، دا یو کلام چې تاسو ته ما وړاندې کوو چونکې د اختر موقع ده. څونه کتونکي اورېدونکي چې زما دي د یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې، هغې ټولو ته زما طرفه په اډوانس کې د اختر مبارکي ویم. الله هم ټول عمر خوشحاله و آباد لره. او زما ټول عمر کوشش دی چې داسې کلامونه چې کومه موقع د اختر د روژې چې څومره هم زمونږ داسې موقع راځي د خوشحالو، په هغې کې ما تاسو خپل کلامونه وړاندې کړي دي. ستاسو د خوشحالولو دپاره د ټایم په ټایم ناست یم کوم د مختلفو فنکارانو سره، شاعرانو سره، ادیبانو سره. او ټول عمر ما یو میسج کنوی کلی چې کوشش کوئ چې په دنیا کې ژوند داسې تیر کړي چې هغه د انسانیت دپاره لږ کار وکړي یو سړی، ځکه چې د مرګ نه پس په دنیا کې ژوندي هغه خلک پاتې کېږي چې چا د انسانیت دپاره کار کړی دی. په دې روژه تېره شوه، په دې چم ګاونډ کې د اختر موقع دی د خوشحالو، داسې به ډېر غریبانان خلک په دې چم ګاونډ کې چې هغه به ستاسو د لږ امداد د وجې د اختر په خوشحالېدو کې موږ سره شریکېدی شي. نو داسې یوه موقع هم د خپل لاس نه مه ورکوئ. او زما کوشش دی چې داسې یو میسج یا پکې کنوی کېږي، زه ستاسو مخې ته داسې کلامونه راوړم، داسې فنکارانو سره ناسته وکړم، شاعرانو سره، ادیبانو سره، چې باقي یو میسج کنوی کوي او یو ښه کلام تاسو ته وړاندې شي. ډېره مننه.